بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې په موبایل کې ورډ، ایکسل او پاور پوینټ پروګرامونه کار کوو، لیکلو کو پکې، محاسبه وکړو، پریزنټیشن جوړ کړو. نو د دې جوړولو طریقه به درته وښیم او همدارنګه د ورډ، ایکسل او پاور پوینټ د انسټالیشن طریقه به هم درته وښیم. نو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل موبایل کې افیس استعمال کړئ، یوز یې کوي، نو تاسو به راشئ دلته اپلیکیشن دی د WPS آفیس په نوم باندې اپلیکیشن دی. دا به تاسې انسټال کړئ. د دې لینک به انشاءالله چې د ویډیو په ډسکرپشن کې درته واچوم، هغې نه به یې ډاونلوډ کولی شئ. بیا به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ، ستاسې WPS آفیس به اوپن شي. دې کې تاسو کولی شئ چې که شوقه وي تاسې سره شوقه هم ډکولی شئ، جوړولی شئ. همدارنګه که د نتایجو فارمټ وي، مثال د 12 ټولګي نتایجو فارمټ دی، زه غواړم چې دا اوپن کړم، چې یو صحیح دغه به اوپن کړم. دا فارمټ مې اوپن کړ. دا ډېر اسانه او ساده جوړ شوی 12 ټولګي فارمټ دی. نو تاسو به راشئ دې ځای نه دلته چې دی مثال ډکوئ، نوم به ولیکئ، فرضاً زه راځم دې کې چې دی هغه کومه، دلته به راشو، په هغې به کلیک وکړو. ښه، اوس فعلاً چې دی خپله دې فارمټ کې څه مشکل شته دی، ایډیټ ته به راشو، اوس صحیح شو. مثال لیکو چې خالد، همدارنګه راځو د په انګلیسي باندې نوم لیکو خالد، همداسې راځئ تخلص یې لیکئ، مثال لیکو چې جان یا خان، او په انګلیسي هم لیکئ. ګورئ دا مو ولیکل. که چېرته اوس راشو نتایجو ته، دویم نوم به په نتایجو کې اتومات راغلی وي. ګورئ تاسو دلته وګورئ، خالد، خالد خان، خان. تخلص همداسې چې دی په اتومات ډول تاسو کولی شئ چې دغه په دې طریقه باندې نتایج جوړ کړئ. او که چېرته غواړئ چې نوی فایل د ورډ، ایکسل یا د پاور پوینټ اخلئ، بیا به په دې پلس ساین باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته دا پلس ساین چې ګورئ دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې اوس زه غواړم ایکسل فایل اخلم، نو تاسو به په دې XLS باندې کلیک وکړئ. دې کې بیا به په دې بلینک کلیک وکړئ. نو تاسو ته به د ایکسل شیټ چې دی یا ورک بک اوپن شي. دې کې تاسو اوس کولی شئ چې هر قسمه لیکل وکړئ. همدارنګه که چېرته غواړئ چې د ورډ فایل واخلئ ډاکومنټ، نو پلس ساین کلیک وکړئ، ډاکومنټ باندې کلیک کړئ. دې ځای نه تاسو کولی شئ چې په ورډ پروګرام کې لیکل وکړئ، په دې تاسو کلیک کړئ بلینک باندې. نو دې کې اوس تاسو کولی شئ چې لیکل وکړئ، د خپل د خوښې څه لیکل غواړئ کولی شئ چې هغه لیکل وکړئ. همدارنګه که پاور پوینټ غواړئ، پاور پوینټ هم کولی شئ. دلته به راشئ، تاسو په دې پلس ساین باندې به کلیک وکړئ. پلس ساین مو چې کلیک کړ، دې ځای نه راشئ PPT باندې کلیک کړئ. نو دې ځای نه به تاسې د پاور پوینټ پریزنټیشن هم کولی شئ جوړ کړئ. نو هر قسمه سره کوم کار چې مونږ کمپیوټر کې په ورډ، ایکسل، پاور پوینټ کې کوو، همدغسې کار چې دی مونږ په دې موبایل یا WPS آفیس کې هم کولی شو. نو اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره تاسې په ویډیو ډسکرپشن کې لینک باندې کلیک وکړئ او کولی شئ چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انسټال کړئ، استفاده ترې وکړئ.